د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو یو ډېر تکړه زلمی را سره ولاړ دی، څوک چې په متحده عرب اماراتو کې د خیر ښېګڼې او د پښتو پښتونولۍ په کار کې د هر چا نه وړاندې وي. چېرته چې د پښتو پښتونولۍ خبره راشي ښاغلی سلمان وصال پکې د هر چا نه مخکې وي. سلمان صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مهرباني، مننه. څنګه نظار بھائی خیر دی؟ دا راته ووایه چې دا نن غونډه چې څنګه وشوه دلته کې د ښاغلي میرمان د ناظمي اعلی کېدو په خوشحالۍ کې وه، ته هغه ته څه ویل غواړې؟ زما خو دا میسج دی چې امیر رحمان بھائی ته چې دا الله تعالی تاسو له بیا یو موقع راکړه د عوامو اعتماد او ANP عوامي نیشنل پارټۍ باندې، او اوس دا چې کم موقع دی ته ملاو شوې ده د دې د خپل چې څه هغوی نه ترقیاتي کارونه کېږي د صوابۍ دپاره، هغه چې کم د هغوی وس کړي د از ناظم اعلی هغه ترقي دي وکړي، هر کور کلی کوڅې ته ورشي، ځکه صوابۍ خلکو په دی اعتماد کړی دی، او چې دا اعتماد چې څنګه دی اوسې دی دا ریزلټ ورکړي او دی کارونه وکړي او دی خپل چې کم پروګرام دی هغه ډیلیور کړي، نو سبا چې کم بیا راتلونکی الیکشن دی د 2018 یا که مخکې شو یا که 18 کې شو، چې هغه دا ریزلټ دا دی کارونه وکړي، نو هغه ریزلټ به بیا چې کوم دی ته مخکې هغه کې فایده مند راځي انشاءالله. نو امیر رحمان بھائی ته دا میسج دی، یو ځل مبارکي ورته ورکوم، بیا عوامي نیشنل پارټۍ ته مبارکي ورکوم چې صوبه کې د PTI حکومت دی، خو دلته زمونږ ضلع صوابۍ کې د دې حکومت راغی، دا دی له ډېر د فخر او صوابۍ خلکو بیا چې که نه عوامي نیشنل پارټۍ سره چې که نه اعتماد وکړو او ولاړ دي، او زه دا وایم چې د دوی د اعتماد مجروح نشي، دی چې که نه اوس د دې د ریزلټ ښه ورکړي او ښه دې ډیلیور کړي، راتلونکي الیکشن کې بیا انشاءالله د دې حکومت به راځي. ډېره مننه. مهرباني.